الکساندر بیل په 1840 زیږدیز کال کې زیږېدلی و. د سکاټلنډۍ اختراع کوونکی ساینسپوه او انجینر و. لومړۍ زده کړې یې کور کې له خپل پلار کړې وې. څو کاله یې ښوونځی ولوست او وروسته یې پرېښود. الکساندر بیل ته د ښوونځي زده کړې په زړه پورې نه وې. دوی یوازې ساینسي مضمونونه او په ځانګړي ډول له بایولوژي سره مینه درلوده، خو په ښوونځي کې ټول او هر ډول مضمونونه تدریسېدل. 14 کلنۍ کې نه بشپړ ښوونځی پرېښود. د ښوونځي له پرېښودو وروسته یې موسیقي ته مخه کړه. پیانو غږول یې زده کړل او پیانو کې دومره مخکښ شو چې د خپل کلي او شاوخوا سیمو تر ټولو ښه پیانو وهونکی پیژندل کېده. د الکساندر لومړی نوم یوازې الکساندر بیل و چې وروسته یې خپل نوم سره د ګراهام کلمه هم زیاته او الکساندر ګراهام بیل شو. د الکساندر ګراهام بیل کورنۍ له سکاټلند څخه انګلستان ته لاړه. کورنۍ یې لندن ښار کې میشت، خو الکساندر ګراهام بیل له خپلې کورنۍ جلا او بلې سیمې ته لاړ. لندن کې د نوموړي نیکه هم اوسېده. نیکه یې هم زده کړې کړې وې او تجربه لرونکی کس و. الکساندر بیل چې کله خپل نیکه سره لندن کې یوځای شو، نو نیکه یې په دې لټه کې و چې لمسی یې درسونو کې ښه ورسیږي، او بیا د نیکه مطالعې او درس پر الکساندر بیل داسې اغېز کړی و چې زده کړو سره یې ډېره بې کچه مینه پیدا او ډېر وخت به یې مطالعه کوله. 1806 زیږدیز کال کې الکساندر ګراهام بیل وکولی شول چې لومړنی ټلیفون جوړ او منځته راوړي. دغه لومړی ټلیفون تجربه شو. د ګراهام له ورکشاپ 6 کیلومتره لرې د هغه د یو ملګري کور ته یې لاین یا تار کش کړ او دوی بریالي شول چې 6 کیلومتره لرې د یو او بل غږونه واوري. مستر واټسن، کم هیر، آی وانټ ټو سی یو، دغه کلمې او جملې وې چې الکساندر ګراهام بیل د لومړي ځل لپاره د نړۍ پر لومړی ټلیفون خپل ملګري ته د اګست میاشتې په 3 او په 1880 زیږدیز کال کې کړې وې. الکساندر ګراهام بیل تر نن د ټلیفون مخترع ثبت شوی او دې برخه کې زیاتې جایزې ترلاسه کړې دي. نوموړی د 80 کلونو په عمر په 1922 زیږدیز کال کې په کاناډا کې ومړ. نوموړي واده کړی و او 4 بچیان یې درلودل.